بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د خپلې ښځې سره د نزدېکت او جماع په حالت کې خبرې کول څنګه دي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د خپلې میرمنې سره د نزدېکت او جماع پر مهال باندې زیاتې خبرې کول او بې اړتیا او ضرورت خبرې کول مکروه دي. البته که اړتیا پیښه شي یا یو خبره دوی دغه اجازه شته. په الفقه الاسلامي وادلته کې کاږي ويكره الاكثار من الكلام حال الجماع. د جماع پر مهال باندې زیاتې خبرې کول مکروه دي. همدا ډول په فتاوا حقانیه کې هم کاږي حالت جماع میں زیادہ باتیں نه کی جائے. د جماع پر حالت به زیاتې خبرې نه کول کیږي. د ضرورت د خبرې څخه پرته باید نوري خبرې ونسی. فتاوا حقانیه 4 جلد 410 صفحه، الفقه الاسلامي وادلته 3 جلد 550 صفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.